او بھائی تاسو ته پته شته چې دې بوټانو کې څه چلو شو؟ دا وینئ خو خاتوي دا وینئ السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په یو نوی ولاګ کې تاسو ته هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کو. نن ولاګ مې سٹارټ کو د سټوډیو نه. سټوډیو ته راغلم هو ډېرې ورځې پس وم. نن خارون هم راغلی دی ډېرې ورځې پس سټوډیو ته. عبید هم راغلی دی او مزار خو یو ناسي. تاسو ته پته یې که نه چې نږدې ورځو کې د فسټ ایئر سیکنډ ایئر ریزلټ شوی دی. بهي مرای نه خرابه شوې ده. اواز رانه پورې نه راوځي. نو ریزلټ شوی دی. زمونږ کور کې ماشومان دي هغوی وایي که نه چې مونږ له فسټ ایئر کې نه مونږ له پیپر یې کینسل کا. نو ځم بازار ته هلته بینک کې روپۍ جمع کول غواړي وغیره که نه دغه پروسس دی اوږد پته نه لګي. زه پوره پوهېږم هم نه زما طریقه یې هېره شوې ده. نو ځم بازار ته او تاسو هم بوځم راځئ. او په دې ټایم کې اوس درالم کمپیوټر دکان ته. دلته د کینسلیشن دپاره اپلای کوم. ښه نو له خیر سره اپلای وشوه. اوس ورله دلته بینک کې روپۍ جمع کوم. نن زه ډېر زیات ستړی شوم ځکه چې تاسو ته مو ووایي که نه چې ډېرې ورځې نه وم راوتی له کور نه. نو کارونه راته هم ډېر وو. بل چې کوم کارونه راته پاتې وو که نه نو هغه دومره اوږده کارونه وو. لاړم بینک ته. نو بینک کې هم ډېره زیاته ګڼه وه. تقریبا ګنټه 2-3 خو مې هلته خراب شو. اوس تقریبا 4 بجې شوې. زه واپس رالم سټوډیو ته او سټوډیو چې که نه مکمل خوشې وه. اوس رمیز راغی سټوډیو ته. رمیز خیر علي ډېر وخت اوس زم کرکټ لپاره تا خو ډېر ناوخته کو. ته سبق تللی وي؟ سبق نه تللی وم 400 رالم. نو دا لیټ دی. نو ما چې نور کله تاسو څه ټایم راځئ؟ نور کله په 4 راځو او نن په دغه راغلو. خبرې ټیک ده چې د ورځې زر وځي ځکه جمعې دی که نه؟ ها نور نه وي تاسو ته ښایي؟ بس خیر ده شوی. شکر دی الحمدلله. څو ورځونه به تاسو کتلی که نه بهي زما ولاګ چې دی که نه هغه ټول ګډ وډ شوی دی. مطلب ډیلي ولاګ نه راځي که نه. بهي ګډ وډ شوی په دې دی که نه چې زموږ د کور کارونه لږ زیات شوي دي نن سبا. نو بس په هغې وجه باندې زه ډیلي ولاګ نشم کولی. بس کوشش کوم انشاءالله چې ولاګ چې دی که نه هغه شان ډیلي روټین کې وکړم. نن زه تاسو ته یو مشوره در کوم. مشوره ورته ووایي که نه خلک ورته څه وایي ما ته مطلب پته نشته خو یو خبر درته کوم. خو تاسو خیال کړئ که نه نن تقریبا یو 2 هفتې مخکې ما دا بوټان اخیستي وو. او چې څنګه مې واغستو نو زما بل یو ملګری و هغه وایي زه هم داسې علم هغه هم دا شانتې بوټان واغستو. خو بهي تاسو ته پته شته چې دې بوټانو کې څه چلو شو؟ دا وینئ خو خاتوي دا وینئ. دا بوټان تقریبا ما 2-3 ورځې هم نه دي یوز کړي. بس بیا 2-3 ورځې مې یوز کړي لکه 2-3 پیرې او هفته یې راسره وشوه بیا دا شانتې وخاتو. نو نن چې زه څنګه بازار ته لاړم په هغې دوکاندار پسې ما یار بوټان دې ټیک نه دي او څه چلو کومه. نو هغه هغې کپنۍ والا سره رابطه وکړه. نو بس هغوی وي چې واپس یې راولېږئ. نو زما تاسو ته مشوره دا ده که نه نو که څوک ځان له چېرته داسې بوټان اخلي که نه نو بهي دا بوټان مه اخلئ ځکه چې زیات نه زیات سړي له یو میاشت هم نه اړئ بس بیا به خراب وي. اوس بهي تاسو وینئ تقریبا 15 بجې شوې او مازدیګر بانګونه ویلي ټیم ناوخته دی. نو زه داسې کار کوم که نه ځم کور ته. او زه به اوس کور ته وخته ځکه ځم که نه چې تاسو ته پته ده ژمي موسم شروع شوی دی. نو په لاره باندې موټرسایکل باندې بیا ډېر زیات ساړی. نو بس روانګي کوم ځم کور ته خبرې اترې ګپ شپ هلته لګو. بهي نن چې زه کور ته راتلم که نه نو زما یوې خبرې ته خیال شو او هغه دا که نه بهي زموږ په روډ باندې کار کېږي. روډ سموي که نه نو اکثر مطلب دی چې په یو طرف باندې کار کوي بل طرف باندې ګاډي ځي. نو چېرته ګاډي جیم شي یا مطلب روړې والا ګاډی راغلی ګاډي جیم شي نو نور ګاډو والا چې کمي که نه نو په هغې طرف باندې چې کوم طرف باندې مزدوران کار کوي یا هغوی یو ځای سم کړی مطلب تازه سیمټي کړي یا تازه روړی ورچولي او دا ځینې ګاډو والا چې که نه په هغې طرف باندې وروړي نو هغې غریبانانو بیا نقصان وکړي لکه هغوی بیا هغه کار کوي. نو بهي هسې مې دې خبرې ته خیال و. نو مطلب دا دی چې ډرایوینګ کې لږ احتیاط کوئ. خیر دی که لږ ناوخته ورسېدی خو د دې مزدورانو چې دی که نو خامخا خیال ساتئ. زمونږ د سټوډیو نه زمونږ کور ته دومره زیاته لار نه ده خو چې نن سبا وخت کې راځي که نه نو کم از کم ګنټه ټایم بدلېږي ځکه چې روډ کې کار کېږي. نو په هغې وجه باندې اکثر ځینې ځایونو کې مطلب روډ جیم وي نو په دې وجه باندې ټایم ډېر زیات لیټ شي. زه چې رارسېدم که نه نو ماښام بانګونه یې به ما باندې په لار کې ویلي بلکې د هغه ځای نه زه په 5 بجې را روان شوی وم لکه ښه د وخت را روان شوی وم خو ماښام بانګ یې ما باندې بس ګیټ ته راورسېدم بس ماښام بانګ یې وي.
نو ډېر زیات لیټ راورسېدم نن کور ته. تاسو ته ما نه مخکې وخت ویلي که نه چې ما ځان یو بوک راوړی دی او زه نن سبا دا بوک ګورم. نو په دې بوک کې مین خبره دا ده که نه چې تشدد نه کولو، عدم تشدد. او که دا تاسو وګورئ که نه نو په دې باندې لیکلي هم دي چې ولسي مبارزه عدم تشدد. مطلب دا دی که نه چې کو ګاندي، باچاهان، نیلسن منډیلا وغیره دا چې کوم کسان تیر شوي دي که نه نو دوی کو د خپل حق غوښتنه کړې ده یا مطلب د خپل قام د پاره آواز کړی دی نو په داسې طریقه یې کړی دی که نه چې مطلب جیل ته پکې هم تللي دي خو لکه تشدد یې نه دی کړی په چا باندې، د چا سره جنګ جګړه وغیره دا نه دی کړي. نو مین خبره پکې عدم تشدد دی. بله دا خبره چې لکه د جنګ جګړې نه او د نفرت نه کرکه کول دي، د یو بل په منځ کې ورورولي او مینه محبت پیدا کول دي. او درېیمه خبره دا که نه چې لکه خپل حق غوښتل دي خو په داسې طریقه چې پای کې جنګ جګړه وغیره دا ونه شي. نو ما چې کوم ځای پورې دا بوک وکتو که نه نو دا یو څو مین خبرې وې پکې. نو که چېرته تاسو هم د بوکس کتلو شوق کوئ او شوقیان یې نو بهی دا بوک چې دی که نه دا واخلئ، ډېر ښه بوک دی، وایي ګورئ. اوسه پورې چې ما کوم ځای پورې وکتو نو بس مطلب دا خبرې ترې وې پکې. نور چې پکې مخکې سره راځي زه یې ګورم نو هغه هم ستاسو سره شریکوم، زموږ سره به اوسئ انشاءالله. او اوس به تقریبا د شپې 11 بجې دي. ګیر چاپېره به تاسو کیرلو د اوازونه اورئ غږ کې رهه واورېدو. ټول خلک وده دی، زه ویښ یم ولې چې بلاګ ایډیټینګ راته پروت دی، کار راته ډېر پروت دی، بلاګ کول راته پراته دي. نو په دې وجه باندې زه ویښ یم. ستاسو نه اجازت اخلم د راروان بلاګ پورې زموږ نننی بلاګ چې وکړو هغه دومره امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي. که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې مالې اجازت راکړئ. د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.